حق یم حیران د خدای کارونو ته، حق یم حیران د خدای کارونو ته، او ګورم چې د لوړو لوړو غرونو ته، و تل بچې خطې ورته سرونو ته، تل بچې خطې ورته سرونو ته، او جاړه د نواز زهیر شعرونو ته. السلام علیکم ګرانو کتونکو، د انګازي ټي وي په پروګرام ادبي سیرې کې ستاسو ورور ستاسو ملګری عبید جان سمره پرې حاضر دی. نیکې هیلې او ډېر ډېر احترامات قبول کړئ. دوستانو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په دې ادبي پروګرام کې مونږ تاسو ته یو ادبي څیره مخامخ کوو، یعنی د یو شاعر ادیب سره مرکه کوو. نن مونږ سره په ادبي څیرې کې د جمرود د سیمې یو ډېر زلمی شاعر، یو ډېر ښه لیکوال، یو تعلیم یافته شخصیت او د انګازي ټي وي همکار، ډېر محترم، ډېر قدردان نواز زهیر صاحب موجود دی. د سره به د ده په ژوند فن او په ادبي خدماتو باندې خبرې کوو. د ټولو نه مخکې مونږ نواز زهیر ته په خپل پروګرام ادبي سیرې کې په خیر راغلی او ستړي مشي وایو. نواز زهیر صاحب، تاسو ته په خپل پروګرام کې په خیر راغلی او ستړي مشي وایو. ډېر درون د انګازي ټي وي کیمرامین او چیف ایډیټر عبید سمر صاحب او زموږ د انګازي ټي وي چیف ډایرکټر حیدرودان صاحب، یو جهان مننه کوم چې تاسو زما اواز لا وده وزر ورکړ او اوریدونکو ته مو مخې ته راوستم. د لوی خوند باری تعالی نه مو د خیر او د عافیت دعاګانې کوم. الله مو ډېر کامیاب او کامران کړ. امین. زهیر صاحب ډېره مننه، یو جهان مننه. که لنډه پیژنګلو د مینوالو سره وکړي نو هغوی به هم پوه شي او موږ به هم پوه شو. موږ خو پوه یو، خو هغوی به بېبانې پوه شي. بالکل جی. زما مختصر شان تعارف یا پیژنګلو کتونکي به زما آواز هم اوري، خو بیا هم محمد نواز زهیر مې نوم دی او د جمرود د سیمې سره مې نسبت دی. تعلیم مې د وخت کې چې دی د MBA ډیګري کومه چې د کاروباري یا د مالیت چې کومه ډیګري ورته ویل کېږي په پښتو یا په اسانه ژبه کې، هغه کومه لګیا یم. دې نه علاوه چې کوم دی د چینۍ د ژبې استاذي یا لیکچرشپ چې کوم ورته وایي، هغه هم چې دی ما ترلاسه کړی دی او د دې چې دی قوم ته مې دا خدمت وړاندې کړی دی. ډېره مننه زهیر صاحب. که دا راته ووایې چې تاسو کله محسوس کړل چې په نواز کې دننه یو زهیر هم موجود دی، او که دا راته ووایې چې د شاعرۍ آغاز مو د کله نه وکړلو نو خبرې. عبید سمر صاحب، چونکې دا یو داسې سوال دی چې یقینا یو عام سوال دی، او زه به دا ووایم چې د شعر او ادب چونکې دا یو قدرتي اوصاف دي چې دا الله تعالی انسان ته بخي، چونکې د دې زیاتره تعلق د انسان د فطرت سره تړلی دی. د دې دپاره څه د یو تربیت یا څه د یو ټریننګ ضرورت نه وي. چونکې زما د شاعرۍ سره چې څونه تعلق دی د شعر ادب سره، نو هغه د ډېر وړوکوالي نه و، چونکې فطرتي خصلتونه الله تعالی انسان ته هماغه د ماشومتوب نه یا دغه نادانۍ چې کوم عمر وي د هغې نه بخي. نو هغه وخت کې چې کوم دی ما به د شعر او ادب لږه ډېره لوسته کوله، مختلف کتابونه مې کتل. نو د هغه وخت نه چې کوم وخت کې تقریبا زه هغه نادانتوب لیولو، نو په هغه وخت کې زما د شعر او ادب سره شوق و. د هغه وخت نه چې دی زه په دې سیز کې ککړ شوم او لا تر اوسه چې کوم دی لیک لوست کوم. مننه جی. که دا راته ووایې نواز زهیر صاحب چې د کوم شاعر د شاعرۍ نه ډېر متاثره کېږي ته؟ بالکل جناب، د پښتو چې څومره شاعران دي، که زه د امیر کروړ بابا چا چې د پښتو اولنی نثر لیکلی دی، یا زه د خوشحال بابا ذکر وکړم، یا زه د رحمان بابا ذکر وکړم، یا په تیره زه د خپل خیبر د یو ځلند ستوري د چا د وجې نه چې الله تعالی دې سیمې ته د شعر و ادب عزت بخلی دی، د بابا غزل د حمزه بابا خبر وکړم، یا د ځواني مرګ د خاطر پریدي خبر وکړم. د دې ټولو کتابونه ما لوستي دي، خو په تیره باندې زه دا په دعوې سره وایم چې زه د یو شاعر د شاعرۍ نه متاثر نه یم، بلکې د دې ټولو شاعرانو د شعر او د غزل یا د هغوی چې کوم صنف باندې کار کړی دی د هغوی نه زه ډېر متاثره یم. خو بیا هم د حمزه بابا او د خاطر بابا
د اشعارو نه او د هغوی د دیوان نه ډېر متاثر یم. مننه. موږ ته ستا جواب داسې میلو شو غالبا چې ته د کلاسیک ادب نه هم متاثر یې او د جدید ادب نه هم متاثر یې. بالکل جی. کلاسیک ادب او جدید ادب که زه د سوال له وده ورکړم لږه ستاسو. جی بالکل. نو کلاسیک ادب چې دی دا د شاعرۍ بالکل هغه وجود دی، هغه ممار دی، هغه بنیاد دی چې په کوم باندې د شعر او ادب هغه دیوار چې دی ختلی دی. کلاسیک ادب. جدید ادب بالکل دا هغه کلاسیک ادب پیښې یا خوی دی چې تر اوسه پورې چې کوم دی د هغې په معیار باندې یا د هغې په بنیاد باندې شاعر نواز ظهیر صاحب پیښې خو به نه وي غالبا چې ډېر ښه شاعران جدید ادب خو ډېر ښه شاعران پیدا کړي دي. څه خیال دی؟ چونکې د پیښو مراد دا دی چې کله د یو سیز زه به ورته دا وایم لکه د یو دیوال بنیاد کې خوی شي، نو چونکې دا کلاسیک ادب د شعر و ادب هغه بنیاد دی او جدید ادب مطلب هغه ممار باندې هغه معیار ختلی دی. نو تر اوسه چې کوم دی که موږ دا ووایو چې چونکې زه به دا ووایم چې د نن شاعر د کلاسیک د ادب د شاعر نه کم نه دی، د هغه د لیکوال نه کم نه دی. خو بیا به هم دا وایم چې که خوشحال نن نشته دې وخت خوشحال نه دی زیږولی، خو د خوشحال پیښې ضرور شته دی او کېږي لګیا دي. ډېره مننه نواز ظهیر صاحب. که دا راته ووایې چې تاسو ډېر ښه لیک کوئ، ډېر ښه اشعار هم دي، د شاعرۍ په کومو صنفونو مو زیات لیک کړی؟ عبید ثمر صاحب زه خو الله ترزم ځان ته پوره شاعر نه ویم، خو بیا هم د مشرانو له برکته او د کتاب د مطالعې او د مشاهدې په بنیاد باندې غزل چې دی دا ماته فطري بخلی شوی دی او غزل ته چې دی زه فطري بس داسې جوړ راغلی یم چې په غزل باندې ما ډېر لیک کړی دی. ټیک ظهیر صاحب څوک ادبي استاد لري؟ اسلام د چا نه کړې ده؟ چونکې ویلی کېږي چې هغه د انګلیش یو متل ویلی کېږي چې نو فیوچر وداوټ ټیچر، مطلب د بې استاز عمر بې وفا دی او پښتو متل. بالکل. چونکې دا یو داسې فطري څیز دی څنګه چې ما شروعاتو کې وویل چې دا ماته فطري بخلی شوی دی، بلکې هر چاته فطري بخلی شي، خو بیا وروستې د هغې اصلاح وشي، هغې ته یو ترتیب ورکړلی شي او د هغې حوصله افزایي وکړلی شي، نو هغه شاعر کامل شي. زه په دې وخت کې چونکې شعرا بخښنې سره دا خبره کوم چې نن ډېر شعرا داسې دي چې هغوی د خپلو استادانو نه منکر دي، هغوی د هغې اظهار نه کوي چې زما استاد شته. دا خبره ده بالکل تر ډېر حده پورې ټیک. جی زما په دې فن او فیلډ کې زه بالکل استاد نه لرم، څنګه چې ما وویل چې بعض څیزونو کې زه فطري خدای بخلی یم، مطلب هغه صفات ماته الله تعالی قدرتي بخلی دي. لا تر اوسه مې چې دی د یو خاص استاد نه چې هغه نوم لري، هغه چې دی په دې شعر و ادب کې یو حیثیت یو مقام لري، د داسې استاد نه ما اصلاح نه ده کړې. نور هغه زما استادان دي څوک چې په دې وخت کې شته یا نشته، که هغې کې حمزه بابا راځي، هغې کې خاطر بابا راځيږي، هغې کې خوشحال بابا راځي، هغې کې رحمان بابا راځي، نو د کتاب په وجه زه ویم ګڼم چې هغه زما استادان دي. ټیک. ظهیر صاحب تاسو دا وویل چې یاره زما استاد نشته او لکه زه دې وخت کې دا تپوس کوم مینوال به هم ګوري چې څنګه د نواز ظهیر صاحب استاد نشته، نو تاسو دا بیا څنګه وپېژندل چې یاره دا ردیف دی، دا کاپیه ده، دا بحر دی، دا سکته ده، دې کې خو لکه ډېر صنفونه دي، دا هم څنګه وپېژندل بیا؟ بالکل ګلونو، څنګه چې ما دا وویل چې که زما په دې وخت کې یو وجود لرونکی استاد نشته چې هغه وجود لري و هغه ماته مخامخي، خو هغه استاد زما ضرور شته چې د هغه کتاب موجود دی، د هغې د کتاب نه ما خپله مطالعه کړې ده. نو په دې وجه د شعر و ادب چې کم قواعد ضوابط دي، یعنی کم اصول دي، کم قواعد و انشا دي، هغه په کتابونو کې موجود دي، د هغې مطالعه ما کړې. نو په دې وجه باندې د شعر یا د غزل چې کوم وجود دی چې په څه باندې د دې وجود جوړېږي، څنګه چې تاسو ذکر وکړو چې ردیف دی، کافیه ده، بحر دی، وزن دی، دا ټول څیزونه ما چې دي د هغې مشرانو د کتابونو نه په خپله زده کړه کړې ده. ډېره مننه. واقعي چې مینوالو ته به دا پته لګېدلې وي چې تاسو د شعر و ادب چې لیکئ یا کوئ د کومو حدودو نه یې راوباسئ. ظهیر صاحب دې وخت کې به مینوال ستا د غزل په انتظار وي، نو خوښه دې نه ده چې یو غزل ورته ډالېږي؟ ضرور قربان، زه به یو نظم غزل نومه چې د دواړو صفات پکې موجود دي، زه به دا کتونکو ته ضرور وړاندې کوم. د ټولو ناول خدا چې د غزل یا د دې نظم نه وړاندې یو شعر عرض کول غواړم چې هم ته به مې جانانې هم په تا به مینېږم،
هم ته به مې جانانې هم په تا به مینېږم که بیا چېرته پیدا شوم او که بیا مینېدم. واه ظهیر صاحب ډېر ښکلی. خپل نظم ته به راشو چې ستا د مینې ابتدا ستا د مینې ابتدا او شوه زما د ژوند سزا. واه زبردست. ستا د مینې ابتدا شوه زما د ژوند سزا او مسلمان خو داسې نه کړي و دې کړه د زړګي غلا. واه زبردست ډېر ښکلی. مننه. ته زما د ژوند ښکلا یې، ته زما د ژوند ښکلا یې، ته زما وجود کیسه یې. واه. ته زما د ژوند ښکلا یې، ته زما وجود کیسه یې. ستا بغیر د ژوند نیمګړی ته بس هغه یو رڼا یې. واه زبردست ډېر ښکلی ډېر مزیدار. مننه کوم. او ته په مرګ د حسین جاړې، ته په مرګ د حسین جاړې، تو کوې په یزید لاړې. واه. په ما جوړه کربلا ده تماشې ته مې ولاړې. واه ډېر ښکلی ډېر زبردست ډېر مزیدار. او اخیری مقطع عرض ده. ارشاد. هر څه لاړل اوس فقیر شوم، هر څه لاړل اوس فقیر شوم، د غمونو د تقدیر شوم. ډېر ښه. او محبت ته لیونی کړم ستا په مینه کې زهیر شوم. واه ظهیر صاحب ډېر ښکلی ډېر مزیدار. نواز ظهیر صاحب مزه خو کوي چې خبرې سره تر ډېر وخته پورې وکړو، خو اعلان کې موږ له اجازت خپل وخت د پروګرام نه راکوي. دې وخت کې که ته د عوامو ته څه پیغام ورکړي نو عوام به ترېنه استفاده وکړي. ضرور، چونکې د پروګرام په نسبت سره په تړون سره به زما کتونکي اورېدونکي څومره مینان او مینوال چې دي هغې ته زما دا الفاظ دي چې په دنیا کې د انسان چې راځي دا په دوه پهچانه سره راځي، نه په دوه پېژنګلو سره راځي. حالانکې د دې وجې نه د دې پهچان وشي چې هغه ادب دی او دویم رسم دی. رسم کې د هغې لباس، پیزار او تن او جامه، او دویم ادب کې د هغې الفاظ، ژبه او د هغې ثقافتي رسومات یا انګازې دي. نو چې اوس زما د کوم څیز د وجې نه په دې دنیا کې نام او پهچان کېږي، زما پېژنګلو کېږي، نو باید دا چې هغه زما د پهچان او د نام باعث جوړېږي چې زه هغه څیز له وده ورکړم. ادب ته د دوی خپل وجود وګڼي، خپل حیثیت ته وګڼي، خپل اسمیت ته وګڼي او خپل شناخت ته وګڼي. ډېره مننه کوم. ډېره مننه نواز ظهیر صاحب د وخت راکولو یو جهان مننه. یو جهان مننه کوم د خپل انګازې د ټیم ډایرکټر حیدرودان صاحب او ستاسو د عبید سمرجان صاحب. ستاسو ډېره مننه کوم چې تاسو په دومره تړلي وخت کې چې دی راغلی او زما اواز له مو وده ورکړه. یو جهان مننه. مننه لیدونکو او اوریدونکو، دا و د نن پروګرام ادبي سیرې چې د محترم نواز ظهیر صاحب په ژوند فن او په ادبي خدماتو باندې مشتمل و. انشاءالله که ژوند وفا وکړله د یو بلې ادبي سیرې سره به حاضرېږو. تاسو کولی شئ چې زموږ پیج په فیسبوک هم لایک کړئ، فالو یې کړئ او په یوټیوب یې هم سبسکرایب کړئ. تر هغه وخته خپل کوربه عبید جان سمر افریدي له ورکړئ اجازت. د لوی الله په امان.